د ګل په شان لالی دی رانه واخیسته بې ننګه د ګل په شان لالی دی رانه واخیسته بې ننګه و په تور پیکي د کونډه کړم بخه مدینه جنګه. ها ملګرو دا وخت تاسو کتی شئ نغمه چې دا هغه د ګیلمن وزیر مور له ځان را رسولی دی او د هغې سره دا وخت څنګ په څنګ چې دی هغه ناسته ده. څه تفصیل در سره هم شیر کوم او تیر شوي کوم واقع چې راغلی و د هغې نه پس چې کوم نغمه هغه کوم خپل مدد د دیو سره کړی نو هغه هم زه تاسو ته ښیم خو دا وخت تاسو په سکرین باندې کتلی شئ چې نغمه د ګیلمن وزیر کوم بچي چې دي هغو سره ناسته ده ورسره په خوا کې مور هم ده او کوم یعنی زه به دا ویم چې د زړه کوم اطمینان چې دی هغه وله ورکوي چې آیا داسې واقعات چې کوم دي هغه شوي دي تاسو ګبراویږئ مه موږ تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ یو او څنګ په څنګ د ولاړې خبره هغه په دې ځای کې به زه تاسو ته ویم چې کله ګیلمن وزیر هغه شهید کړی شو د هغې نه پس چې بیا کوم په هغو باندې کوم حالات راغله نو نغمې چې کوم دی د هغو سره تقریبا 30 کروڑ پاکستانی زه به ویم چې هغو نه مدد یې وله راټول کړو د خلکو نه او د هغو کوم مالي امداد چې دی هغه ورسره وکړو. که تاسو کتلی وي که نه په گو پڼمې نومي یو ویب سایټ و په هغې باندې دا اعلان وکړو چې د دې سره د ګیلمن وزیر کومه فیملی چې د دې سره هغه تاسو مدد وکړئ نو خلک چې کوم دی مسافرونه هغو ټولو په دې کې خپل شرکت وکړو او تقریبا داسې ویلی کېده چې 30 کروڑ او 13 لاک روپۍ چې دي هغه راغونډې شوي بیا چې کوم دی پیسې د ګیلمن وزیر کوم خاندان چې دی هغې ته یې ورساو. د هغې نه پس که تاسو وګورئ اوس په مزار باندې هم کار روان دی او خلک وایي چې آیا مونږ د ګیلمن وزیر دپاره مزار جوړو نو هغې ته هم داسې تقریبا کروڑ پورې روپۍ راټولې شوي دي په مزار باندې کار شروع دی. په دې کې هم نغمې هغه خپل مدد کړی دی او ډېرې زیاتې روپۍ چې کوم دی هغه یې پکې هم ورکړي دي. نو دا وخت چې کوم نوې خبر او نوې ویډیو راغلی وه نو ما غوښته چې هغه زه خپل کتونکو سره شیر کړم ځکه تیر شوي وخت کې کله دا واقع چې راغلی نو موږ تاسو سره مکمل اپډیټ شیر کول او نوې خبر چې کوم دی به تاسو سره موږ شیر کوو خو بیا د واقع داسې زړه شو خلکو هغه هم څه انټرسټ پکې نه اخیستو نو اوس چې کوم دا نوې ویډیو راغلی و نو ما غوښته چې زه خپل کتونکو سره شیر کړم او هغه هم د دې نه خبر شي. نو دغه لنډه شان ویډیو به دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.